سلامونه دوستانو، بیا ښه راغلاست یله دې کې چې روغ جوړئ دوستانو. نن دا ویډیو بیا د پوبجي دومه ویډیو راځو دوستانو چې بل ویډیو کې تاسو ته ما ښودلي وو چې څه طریقه کولی شي سیټینګ برابر کړئ او بل موبایل کې مثلا تاسو غواړئ خپل موبایل هر ماډل یې په هغه کې خپل مطابق سیټینګ برابر کړئ او ویډیو انشاءالله خوښه شوي به مې. اوس راځو دوستانو بله ویډیو ده چې زه کلا د سیټینګ باره کې چې د دې څه شی ده ټولو باره کې زه تاسو ته غږېږم چې دې کې تاسو څنګه کولی شئ لباس والئ، پري لباس، پري هغسې سکې چې تاسو ګټئ هغه څنګه کولی شئ مصرف کړئ. دې کې نور ډېرې مثلا اپشنې دي، مثلا د لیول ده، مثلا آرفي ده، ډېر مختلف اپشنونه دي. څنګه کولی شئ بدون دې نه چې تاسو سره فیسبوک کې څوک فرینډ وي ګیم ورسره وکړئ، بغیر د دې نه چې تاسو سره فرینډ وي. څنګه کولی شئ ګروپ جوړ کړئ. البته ډیر مختلف اپشنونه په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم، انشاءالله خوښیږي به م. او دوستانو د دې یوه هغه درنه کوم چې تاسو به داسې کیسه وکړئ چې د ټول ګیم سیټینګ چې ده تاسو ته صفحې هغه ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو صفحه برابره کړئ. بعضې خلک دي مثلا که تاسو غواړئ په ټابلیټ باندې ګیم وکړئ، تاسو صفحه غټئ، ټابلیټ باندې ډېر ښه گیم کیږي، نو تاسو بیا کولی شئ چې مثال ډایرکټ خپل هغه سیستم چې دی هغه داسې برابر کړئ چې په څلورو ګوتو کار وکړي. مثلا فرض کړئ داسې ونیسئ په دې شکل باندې، مثلا کولی شئ په څلورو ګوتو باندې کار وکړئ. ولې موبایل چې دی وړوکی دی، صحیح ده، موبایل باندې په څلورو ګوتو ډېره سخته چې کار وکړي بیا هم کېږي، خو لکه صفحه هم وړه کېده او صحیح نه راځي. مګر په ټابلیټ باندې ډېر صحیح په څلورو ګوتو حتی پنځو ګوتو باندې هم کولی شئ تاسو کار وکړئ. دوستانو یو بل شی درته وښیم، که تاسو غواړئ چې ښه لوبه وکئ او زر آوټ نه شئ، نو تاسو باید ډیر تیز، ډیر سریع، ډیر ځیرک واوسیږئ او ګوشکو نه استفاده وکئ. که غواړئ چې مثلا تاسو مثلا د ډزو په آواز نه پوهېږئ یا د پوهې دربا په آواز نه پوهېږئ یا نه پوهېږئ چې د کومه خانه په هغه کېږي، میپ ته باید وګورئ، غوږو کې ګوشکیانې ورکړئ چې هغه ډېر زبردست تاسو ته ډېر زر کولی شي معلومات درکړي. دوستانو هیله ده ویډیو تر آخره وګورئ، انشاءالله خوښېږي مې او دې کې زه ټول مکمل د سیټینګ باره کې خبره درکوم. انشاءالله کوم ځای به نه رانه پاتې کېږي، که بیا هم پاتې شو لاندې کمنټ کې ولیکئ او که ستاسو سوال نه و پکې حل شوی انشاءالله بله ویډیو درته به جوړوی سم، مشکل نشته. البته دې کې اپډیټ راځي دوستانو، مختلف شیزونه پکې اضافه کېږي، کمیږي، مثال دا شیزونه شته پکې، خو بیا هم تر ډېر عجبه انشاءالله ستاسو مشکل پکې حل کېږي. دا ستاسو ته ګارنټي در کوم که دا ویډیو تر آخره وکته تر ډېرو شیزو به پرې پوهېږئ او زه به تاسو داسې شیزونه ښیم چې تاسو ورته فکر نه وي، ستاسو لپاره ډېر ګټور دي. نو هیله ده دوستانو ویډیو تر آخره وګورئ، انشاءالله ویډیو مو خوښېږي. دوستانو راځو دې سیټینګ ته، اول راځو د سټار نه لاندې دلته که تاسو وګورئ دوستانو مختلف آرس دی، مثال رنی دی، ریلیف دی، مثلا دې کې تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ. مثال دا رقمي وي ډاونلوډ کېږي، زه خو نه ډاونلوډ کوم ځکه زه صرف کلاسیک کې لوبه کوم. کلاسیک کې دا درې اپشنه دي چې هر یو تاسو غواړئ، تاسو درې اپشنو کې تاسو ته کولی شئ لوبه درکړي، صحیح ده. دا ټاپ او پی اپ چې دی دا چې دی، که دا ټاپ ووایي مخه ته اسلحه درته ښکاري، او که صرف پی اپ ووایي بیا د اسلحې مخه صرف ته ښکاري. که دا اولنی ووایي نو تاسو ته ځان هم ښکاري، اسلحه هم ښکاري. که چېرته دا ووایي که تاسو ته صرف اسلحه ښکاري، صحیح دی. ښه، اوس راځو دوستانو دلته که وګورئ مثلا اول دی اون ویزیټ، ښه دلته ګورئ دوستانو اول دی او دلته که تاسو ګورئ مثال ټاپ اپ، مثال دغه مخې ته و شاته، دا اولنی چې ده مخه دواړه ته هم ښکاري، اسلحه دې هم ښکاري. دا دویم چې دی دې کې صرف ستا اسلحه ښکاري، ځان نه درته ښکاري، لکه شا نسي لیدلی، صرف مخه به ویني. ښه دې کې چې دی دوستانو یو کس لوبه کېږي، دوه کسه لوبه کېږي، د دوه کسو سره ته کولی شي تنها لاړ شي. مثال دا ټکی لرې کې بیا ته کولی شي ګروپونه، نور ګروپونه به دوه دوه یا سل نفره، مګر هم ته به تنها تللی. که څلورو کې هم دا شکل کولی شي تنها لاړ شي.
دلته که ګورئ دوستانو ترنینګ دی ترنینګ ته تاسو کولی شئ مثال دلته به تاسو ته ښکاري ټف او پیپ چې دی د اسلحې مثلا صرف مخه درته ښکاري او ټول ځان هم درته ښکاري تر اوسه ما تاسو ته دغه کېښودی ښه لاندې روم د روم چې شی کوي روم تاسو ته ګروپ جوړوي چې سره کوم ګروپ جوړ کولی شئ مثلا ځان ته 100 کسه برابر کوي هغې کولی شئ تاسو لوبه وکړئ او زه سیټینګ ته دوستانو سیټینګ کې دلته تاسو کولی شئ اسیا اروپا افریقا مثلا کوم ملکونه چې تاسو غواړئ براعظمونه تاسو انتخاب کړئ زه خپل اسیا کوم ځکه ډېر لوبه کې تکړه نه یم خو بیا تاسو کولی شئ لوبه هم ډېره تکړه وي اروپا او افریقا ساوت افریقا یا سود امریکا انتخاب کړئ چې ښه لوبه پکې کېږي ښه دوستانو دې جې نه راوځو راځو لاندې دې جې ته دلته تاسو ګورئ دې جې دا به زه وروسته تاسو ته ښیم په بل لیبل آپشن کې لاندې راځو فرینډ لیست ته فرینډ لیست کې تاسو دلته ګورئ دوستانو څو آپشنې بره درکوي څو لاندې درکوي او لوبه بره وغږېږو دا ریسټ کوئ دا داسې تاسو سره چا لوبه کړي هغه کسان درته ښیي دغه مثلا که دلته تاسو وګورئ څوک کریو نسته سره دا چې څوک تاسو ویشتي دي هغه کسان درته ښیي او دلته دوستان چا تاسو ته ریکویسټ کړی تاسو ته ښیي مثلا دلته که تاسو وینئ چاته کولی شئ ریکویسټ هم وکړئ چې مثلا کوډ نمبر دغه به زه وروسته درته ښیم هم دلته کولی شئ واچوئ دلته نه کولی شئ مثال سیلر برونز ګولډ دا شیزونه هم انتخاب کړئ چې څوک لري مثلا هغه سره لوبه وکړئ ډېر مختلف آپشنونه دي دوستانو دې نه کولی شئ تاسو خپل دوستان وګورئ چې چوټ شی لري مثال مسیج کولی شئ ورته فرینډ ریکویسټ کولی شئ چا سره چې لوبه کړي خو خیر دا دومره مهم نه دي راځو دلته بیا دوستانو دلته که تاسو وینئ فرینډ لیست دی تاسو کولی شئ ډایرکټ یو چاته مسیج وکړئ مثال زه د یو کس ته مسیج کومه دا چې ووایي تاسو کولی شئ دلته که تاسو وینئ زه کولی شم ته اواز ورته ولیکم یو سلام ور ولیکم مثلا سینډ لکه تاسو وینئ مسیج لاړ دا خپل دوستان دې کولی شي دا وویني او که څوک غواړئ چې آل ووایم یا به دلته راشي دلته کولی شي آل هم ووایم یا دې دلته کولی شي ټول آل ووایي کولی شي یو ګروپ سره ملګری شي دلته که وینئ تاسو ریډي خلک روان دي لوبې ته هغه کوي دلته کولی شئ دوستانو ټول خلکو مسیجونه ووینئ چې څه خلک مسیجونه کوي آنلاین دې کې تاسو کولی شئ تاسو مسیج وکړئ مثلا ولیکئ سلام پښتو کې زه ورته ولیکم سلامونه موږ څوک لوبه کولی شي څوک پښتون یې پکې څوک لوبه ها دا داسې لیکم ګوره زما مسیج لاړ داسې نور خلکو مسیج هم راځي کولی شئ تاسو د چا جواب هم ورکړئ ښه دوستانو دا دومره مهم نه دي دا که تاسو وینئ کس ماته هغه وکړو چې یو کس پیدا شو اوس دې ځان سره نه کنیکټ کوم ځکه دلته زه به سیټینګ کې برابر لاره ګورم ښه دوستانو راځو دوستانو دلته ښه دا د پرنټ آوټ هم درته ووایي دلته لاندې راځو دې کې تاسو کولی شئ واټساپ هغه کې چاته ولیږئ یا مسیج وکړئ دلته کولی شئ کریکټ ووایي جون ټایم ووایي راځو دوستانو دا لرې کوو دې سیټ ته راځو سایز ته که تاسو وینئ دلته تاسو ته ښیي چې شی نوي راغلي خولۍ سلا دا شیزونه دا به تاسو ته ښکاري دې کونج نه تاسو ته ښیي دا او دلته دا ایموجي دی کولی شئ دې نه ایموجي هم وګورئ ایموجیګان چې دا سلام کوي یا هغه کوي په دې شکل ښه دلته به راسو میسینګ دا ډېر مهم دي دوستان دا باید تاسو ټول کولاو کړئ دا سر ټکی چې پیږي دلته ګورئ تاسو سر ټکی د دې جګه هم سر ټکی ده او دا کولی شئ تکیم کولاو کړئ مثلا 200 سکې ماته راکړي دي مثال دې کې دا رقم کولی شئ دا سلیکټ آل ووایئ ټول یې په واري والي په دې شکل صحیح ده او کولی شئ میپ هم سلیکټ آل کې دا رقم دې کې هم تاسو ته جایزې درکړي دا مثلا ټول جایزې دي صحیح ده دا باید تاسو ټول وګورئ مثلا ته ماته د هغه ښیي چې مثلا زه په کوم لیول کې یم سکویل کلرټي ایوي ده که څه شی دی په دې کې دې خولې هغه کې مثلا زه یم اوس د دې هغه دی ښه
دې جنرال دوستان دا څو ټکي که تاسو ووینئ دلته تاسو کولی شئ خپل لباس انتخاب کړئ. دلته ګورئ ما ته یو ښه لباس هم راکړی دی، هم زه واچوم درته. تاسو کولی شئ مثال دې جن اسلحه وګورئ، مثال د اسلحه ده ما ته نوی رنګ راکړی. کولی شئ موجیګانې وګورئ، کته بوکس ته راشئ، دلته مختلفې حرفي انیشیزونه تاسو ته درکوي. دا به ټول وګورئ. دا مثلا ګورئ 10 حرفي دي، 11 پورې زه کولی شم یو شی پې والم، خو دا 11 دی. دا به کلیک کړئ، کلیک هم چې وکړو بیا به اوکې ووایئ. دا شی چې درکړي دا تاسو کولی شئ په دې باندې رنګ والئ، سلا والئ، یو شی والئ، څه طریقه یې والئ. زه اوس تاسو ته ښیم. دې باندې به کلیک وکړئ، یوز به ووایئ. یوز هم چې ووایئ دوستانو تاسو راځئ دلته سلا رنګونه دي. مثلا ما ته دا کالو باندې کلیک کړی، خو زه کالي نه غواړم، سلا رنګونه کومه خولۍ کوم دي ټولو باندې به دا وکړئ. دغه یو به لرې کړئ دا رقم چې کوم شی هم خوښ یې هغه کوئ، په هغه باندې ټیک یې وکړئ، خو دوه شی ټیک کوئ شئ. بس بیا به دا ووایئ اوکې. دا سکین به کوئ، سکیپ به کوئ. سکیپ نه بعد ما ته یو جوړ کالي راکړئ، زما په درد نه خوري، زه کالي لرم خپله. ښه دوستانو دلته چې راشئ اوس دلته وګورئ سور ټکی ورکړئ. دا سور ټکی چې دی دلته ما ته ټي شرټ راکړه، دا سور ټکی علامت ورکړئ. صحیح ده. د بره کونج کې تاسو ته مکمل لباس درکوي. مثلا دا رقم دا زما لباس شو. صحیح دی. خوله یې ما ته راکړې ده که تاسو وینئ. اسلحې رنګ یې هم راکړی دی، لباس هم راکړی دی. ما ګوره اخیستې نه دي دوستان، دا ټول ما لوبه کړې. زه اوس تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ دا ستاسو د رنګونه د شیزونه والئ. دا اوس ما کوم شی واخیستی په دې باندې تاسو کولی شئ هر څه والئ، سلا رنګ والئ، سلا والئ، لباس، خوله، هر څه. خو یو شی تاسو ته ښیم دې چې اوس اخر کې تاسو ته ښیم چې هغه شیزونه باید تاسو پوره کړئ. تاسو هېڅ لوبه کې کسان مهم نه دي چې مړه کوئ، تاسو صرف هغه شیزونه پوره کړئ. خدای دې که ته یو کس وزن دوه وزنې مګر هغه شیزونه چې پوره کړې ستا لیول هم به راځي، RP دې هم به راځي، هر څه دې به راځي. ښه کلینګ ته راځو دوستانو، نه دې چې ته راځو واک دلته کولی شئ تاسو مختلف د سلاو ډیزاینونه وګورئ. مثال دا رقم رنګونه چې نوي راغلي، مثلا ډېر ښکلي ښکلي رنګونه راغلي، تاسو وګورئ کلاشینکوف وګورئ، دا شیزونه کروزنا. ښه دا دې جنه کېږي. ښه دې جنه کولی شئ لباس مباس وګورئ. مثال دا رقم ډېر شیزونه دلته پکې راځي. مثلا که دا وګورئ دا باز هغه چې ورکوي دا هم په دې هغه باندې ورکوي، لوبه باندې هغه چې پوره کوي. دلته وګورئ 1100 هغه غواړي سکې روپۍ غواړي چې هغه په سکو کې راځي، خو دا سکې نه دي، هغه نورې دي، هغه په پیسو اخلئ. ښه کلین ته به راشو دوستانو. کلین کې تاسو کولی شئ دا چې کنه مثلا که څه هغه راغلي سکې راغلي، دا همیشه باید تاسو واز کړئ چې سور خط راځي په لکه دلته دې جګې وینئ سره سره خطونه چې راځي دا پرې وازوئ بیا تاسو. ښه دلته د میپ هغه راغلی نه چینج شوې ده. دلته هم که تاسو ګورئ دوستانو تاسو 100 کسه په نړۍ کې مثلا په آزیا کې لکه زه چې آزیا کې لوبه کوم 100 کسانو کې تاسو ته اول کس ښیي، اول کس تر 100 پورې همداسې کته وګورئ چې دوی څومره RP لري، څومره هغه لري. مثال زه په یو کس کلیک کوم دا ګولډ باندې، دې باندې چې کلیک وکړئ دا رقم تاسو کولی شئ د RP وګورئ، لایک یې وګورئ. مثلا RP خو یو دی خو لایکونه ډېر دي، 4000 دي، ستارې هم 3000 دي لایکونه، د ستارې 4000 دي او هغه ډېر بره ده. او تاسو کولی شئ دې کس سره څنګه لوبه مو کوئ. دلته بره ID لیکلې، دې ID ته کولی شئ ډایرکټ مسیج وکړئ، د کس سره لوبه مو کوئ. تاسو هر چا سره کولی شئ لوبه وکړئ چې فیسبوک کې سره ایډ کړئ نه یې. تاسو کولی شئ د ډېر مختلف شیزونه دي چې نه وګورئ په دې شکل باندې. د چیټ چې ډېر کړي کې ډېر تکړه ده، دفاع کې ډېر تکړه ده، جنګ کې ډېر تکړه ده، انداز کې ډېر تکړه ده. دا شیزونه ټول درته ښیي دوستانو. ښه دا خو مغو راځو دلته دوستانو دلته مسیج باندې چې درته راځي باید کلیر آل ووایي یا مارکن آل ووایي دا. او سټینګ دوستانو سټینګ په تاسو ته ما ویډیو جوړه کړې وه، هم که نه یې کتلي د ویډیو آخر کې درته مرازي کولی شئ ویې ګورئ. دلته که راشئ دوستانو دلته مختلف هغه ورکوي کوونه دلته تاسو د فیسبوک ټویټر دا شیزونه باندې که کلیک وکړئ مثال تاسو کولی شئ له دې نه ځان ورسره میلډ کړئ. مثال دا رقم تاسو ته ښیم صرف که تاسو ونیئ مثال شیر یې کړئ، مثلا د دوی اصلي صفحه راځي یا ځان پکې میلډ کړئ. صحیح دی. خو زه ترې تېرېږم. دا لاندې دویم چې دا کاور هم کولی شئ تاسو دلته یو ID خپله لري که هغه ورکړئ. مثال ټریول مثال تاسو ته نقشه ښیي چې په څه طریقه تاسو غواړئ موبایل کې
ګیم هغه وکوئ. ډېر مختلف دا لارې درته ښیي چې مثلا تاسو اوله ګیم به نه پوهېږئ چې دا په څه رقم ځي څه رقمه کېږي، کولی شئ دې جې نه وګورئ. ترننګ نه کولی شئ مثلا سلا شیزونه وپېژنئ، دې جې نه کولی شئ تاسو څنګه د ګیم چې اخلی څه رقم ځئ دا طریقې ټولې درته ښیي. صحیح دی؟ دلته که تاسو وینئ هر څه ټولې درته ښیي. دا کوم جې نه راځي دلته به راشئ ټریول، دلته به لاړ شئ. صحیح ده؟ که دا لاندې وي دې کې هم ډېر شیزونه راځي خو د خیر پرېږدم. دې صندوق ته به راځئ دوستانو. دې صندوق کې تاسو ګورئ نوي شیزونه راځي، اما دا سره ټکي چې دې کې که تاسو ګورئ مثلا 200 سکې ماته راکړي دا به اوکې کوئ، داسې به یې والئ. دې کې چې راکړي دي څه شی نشته پکې. دلته که وګورئ دوستانو دا باید والئ، دا به ټول باز کړي. دا وړې حرفیانې دي دا هم درکوي، دا 100 سکې دي، 3 حرفي شوه. ښه کولی شئ مثلا دا شیزونه واملئ دا رقم، دا یې ماته اوس راکړه ځکه تاسو ته یو جایزه هم درکوي. دا بیا به لاړ شو دلته 200 سکې نورې شوې. ښه دا کولی شئ تاسو مفته والئ، پیسې میسې نه دي، دا ستاسو لوبه کوئ، تاسو جایزې درکوي. هر شی لوبه چې کوئ تاسو ته جایزې درکوي. کسانو له RP پوره کوي. ښه دا RP د دوستانو دا ډېره مهمه ده. دلته باید تاسو فکر وکړئ چې تاسو RP څو دی. مثلا زما RP یوه دی، اما دلته که تاسو وینئ د لباس و صالح د پیسو د شیزونه چې هغه تاویږي، دا که تاسو میشن پوره کوئ میشن کې تاسو ته دا شیزونه بیا درکوي. میشن اوس چې تاسو ته ما ویلي چې تاسو لوبه کې مهم نه ده چې ډېر کسان ولئ یا مثلا ښه لوبه وکئ. تاسو مهم ټول نه دا چې میشن پوره کوئ. میشن معنا داسې تاسو ته یو پلان درکوي، د پلان په مخه لاړ شئ. پلان چېرته درکوي دلته به راسئ دې ته میشن ته. صحیح ده؟ دلته که تاسو وینئ دا لاندې 10 RP چې لیکلی دی ماته هره ورځ دا هر چاته ورکوي، دا باید کولاو کړي هره ورځ. دلته باره لیکلي دي کیل 4 انمي ان کلاسیک مودي، کولی شئ 4 کسان وکړئ. دا ما کړي دي، زه وکې کړم مثلا 10 RP راکړه. صحیح ده؟ دا دلته راځي. او بل هغه چې دی دلته به راشئ چیلنج میشن ته. دا چیلنج میشن چې ده دا ډېر مهم ده. ګوره دلته ما ډېر مس کړي دي، دا وګوره 50 RP 50 150 RP مثلا دی 150 RP کې ماته چې لیکلي دي ډیلی 2500 ډیمینګ ان آرینا. دا نه پوهېږم چې دا څه شته وایي ډیمینګ آرینا. خیر دا تاسو کولی شئ هلته یو ځای درته ښیم هغه کې مو ګورئ. او زما خیال د ګاډي چلول څه شی دي. او دوستانو لاندې که وګورئ همداسې باید ټول ولولئ. مثال ته لیکلي دي کمپلیټ 14 ماچ ان آرینا. مثلا تاسو کولی شئ 14 میچه تر اخره پورې کمپلیټ کړئ، دا 50 RP درکوي. مثال همداسې همداسې که تاسو وینئ اوس مثال زه تاسو ته دا 100 RP ګورو ښیم. 100 RP کې لیکلي دي مثلا تاسو باید 3 پیرې په لونوس کې په 3مه نقشه کې په بام باندې 3 ورې ځان واچوئ. 2 ورې اچولې، 1 ورې پاتې ده چې دا واچومه مثلا 100 RP ماته راکوي. 100 RP کې بیا تاسو ته 1 RP اوړي. صحیح ده؟ دا کوم 1 RP اوړي دا دلته دی، دا چې اوس تاسو ته وښیم کومه RP ده، دا 1 RP ده. مثلا دا به ستاسو همداسې اضافه کېږي تر 100 پورې. نو 100 پورې رسول ډېر سخت دي. دا انشاء اپډیټ سره بیرته کمیږي. ښه دوستانو دا ډېر مهم ده. دا چیلنجونه پوره کوي. دلته به تاسو ته پاټونه درکوي. مثلا دا نور پاټونه نه دي راغلي، دا نوی اپډیټ شوی دی. صحیح ده؟ دا همداسې راځي. مثلا یو هفته دا ده، یو هفته کې باید دا پوره کوي. بیا 2مه هفته راځي، 3مه هفته راځي. بیا دلته که تاسو وینئ دلته تاسو ته ښیي چې څه شی چیلنج پوره کړي، څه شی تاسو درکوي. مثلا ماته 200 RP راکوي، یو ایموجي راکوي. دا ایموجي ده ګوره ورته زه چې دا RP-یانې پوره کړم دا ایموجي راکوي، 200 RP راکوي. په هر یو کې همداسې چې مخې ته لاړ شي مثال دې کې 200 RP دي، 2م کې 3م کې اصلاحه ده RP دی. مثلا که مخې ته لاړ شي بیا 4مه ته 200 RP بیا دی، بیا لاړ شي مثلا دا ایموجي درکوي 200 RP درکوي. که تاسو وینئ دلته دا دې بکسو کې تاسو دا چیلنجونه چې پوره کوئ دا بکسونه تاسو ته کولاوئ. مثلا دلته که وګورئ یو چاتر دی 200 RP دی، 200 RP تر 8مه ویکه پورې. تاسو ټول نه مهم دا ده چې دا چیلنج پوره کوئ. تاسو ته څه چیلنج کوي تاسو په چیلنج باندې ځئ. دا لوبه مه کوئ صرف لوبې ته ننوځئ، هسې لوبه فایده نه لري. ښه دوستانو اوس راځو دلته
دې کې تاسو کولی شئ خپل دلته بره کونج کې تاسو وینئ دا یو د پیسو د کار تاسو چې یو شی والی دې کې تاسو پیسې ښیي صحیح ده دویم د ستاسو څه کېږي مثلا د ما 8,840 او دا نور شي دي وړي ارپیانې دي صحیح ده زه د ډي ایف ته راځم بي ایف ته دې چې تاسو راسئ تاسو کولی شئ د خپلې سکې مصرف کړئ مثلا چې شی زه تاسو ته یو شی والم فرض کړئ د شیزونه دوستانو چې باید شیزونه نه درکوي ستارې پې هغه نه کوي مثلا دا نیوي چې لیکلي دا په سکو باندې نه ورکوي فرض کړئ زه تاسو ته یو شی ښیم چې کوم شی په سکو ورکوي مثلا دا خوله مثلا دا لباس ودرې کې ورکوي که نه ګور نه کوم ورکوي ګوره دا پیسې غواړي دا نه کېږي مثال خوله به کېږي ګوره دا خوله ورکوي که نه دم نه ورکوي خو دلته باید تاسو سره وګورئ چې نه وینئ او دا ستارې نه یو سره زه تاسو ته یو دانه وښیم چې کوم شی تاسو کولی شئ پرې والی مثلا دا 200 روپۍ کولی شئ تاسو پرې والی دا ورور ته یعنې 200 روپۍ درته راوسته یوې روپۍ ته ښه بل شی درته وښیم د نور ټولو باندې ستارې دي کولی شئ داسې ووایئ بل شی بیا روپۍ والی مثلا یو بل شی انتخاب کړئ مثلا نه ورکوي ښه تاسو کولی شئ دا روپیانې پرې والی یا کله کله دلته لباس هم ورکوي مثلا دا اوس که وینئ دا ریډیم چې ده دا کولی شئ مثلا په دې باندې والی مثال د سلا رنګ دی زه مثلا چې والم د دې چرایز رنګ علمه 1500 نه دا خو ډېر دي بیا لږ وړګې د کړای رنګ به والمه زه درمه 1100 کړای رنګ یې ماته راکړه بل چې والم یو به ګل والمه یو ګل راکړه بل به چې والمه یو دا خواله علمه دوستانو ګورئ نه دا صحیح ده که دا دا صحیح ده یو به دا والمه صحیح شو دلته باره کې وینئ دوستانو 600 ته راورسېده خو خطرناک بریتونه مې پیدا کړه یو به دا والمه ښه لباسونه هم شته خو دا ګران دي دغه لباس به والمه سم ده که دا لباس هم اخیستی شمه دا لباس صحیح ده دا علمه داسې لباسونه اغوندي دوستان دا ښې نقشو کې نه معلومیږي مثلا دا لباس چې دا تک شین دی که نه دا نقشه کې نه معلومیږي دا لباس به هم والمه ګورئ دوستان دا ټول زه پرېولم تاسو هم کولی شئ دا والی خو باید طریقه یې زده کړئ چې په څه طریقه کولی شئ تاسو دا والی مثلا دلته غوڅام ننبای سړی نه جوړېږي یو به دا لباس والمه نه دا نه علمه زما همیشه تور لباس دا رقم لباس خوښېږي چې تاسو کله ټارګټ په چا کوئ نه معلومیږي لباس داسې لباس والی چې ټارګټ په چا کوئ نه معلومیږي دا چې برود به والمه چې پته یې ولګي او که نه ښه دا ماسک هم ښه دی بد نه دی به دا ماسک نه دا نه راځي پرې لږ کته یې باید دا صحیح دی ښه تاسو وینئ دوستانو چې زما هغه راغلی دی ریډمي 1500 ته اوس صرف پاتې دي دا هغه سکې دې باندې هم کولی شئ یو شی والی مثلا دا خو نشته تاسو کولی شئ کاته راشئ زه تاسو بل ځای ښیم دې ځای کې یو منټ کالي چېرته و کالیو ته راشو دم نه پرې اخیستل کېږي ایموجیګانې نه پرې اخیستل کېږي زما خیال نه ایموجیګانې هم نه پرې اخیستل کېږي دلته لاندې ورسره یو ته ښیي سکې چې دا په سکو اخیستل کېږي که نه
ښه دوستانو تاسو کولی شئ دې نه دغه کوي. اوس راځو دوستانو یو مهم شی بل درته ښیم چې ویډیو ډېر نه اوږد کېږي دا 20-30 منټه شوله. دلته راځو دلته زما پروفایل ده مثال دې پروفایل کې تاسو کولی شئ دا آی ډي ده بره دا کولی شئ انډیوال ته ورکړئ انډیوال ته ووایئ چې دا آی ډي دې راکړي چې دا آی ډي یې درکړه تاسو کولی شئ دا چېرته ووایي دلته به راشئ د فرینډ لیست ته دې کې به دا ایډ ووایي دلته چې راسئ دې کې به دا آی ډي ووایي دې کې چې دا آی ډي وویله نو تاسو سرچ وکړئ ډایرکټ درته دا رقم راځي بس داسې به ډایرکټ ورته هغه وکړئ سینډ ریکویسټ ورته وکړئ ډایرکټ هغه سړي ته سینډ ریکویسټ شي صحیح ده هغه سړی بیا چېرته باید وګوري یا ته چېرته وګورې چې تا ته سړی ما تا ته ریکویسټ وکړي هغه ته ورته چې ما تا ته وکړه باید دلته لاړ شي صحیح ده دلته بیا دې ځای ووایي دې کې بیا لکه دا ویني دا خلک چې ما ته کړی ده په دې رقم تاسو کولی شئ عکس بیا ایډ کړي دلته سره علامه ورکړي ګړنجانۍ غوندې علامه ورکړي کله چې دا ځای تاسو کلاو کې تاسو ته چا ریکویسټ کړی دی کې یو علامه درکوي صحیح دی ښه بل راځو دوستان دلته که پروفایل ته راشئ مثلا تاسو کولی شئ د یو چا ریپیو وګورئ لایکونه وګورئ ما ته چا یو لایک راکړی 460 ستارې لرمه او نورو دغه مختلف شیزونه دي چې لباس لرمه مثلا خپل لرمه چې لرم دم خلکو ته ښیي مثلا په کوم لیول کې یم مثال دا زه د خپلې هغه کې یم همداسې ګولډ وی کې یم اگر تاسو بیا کتلی شئ د څو میچه کړي دي څومره ګټلي دي څومره بایللي دي دا ټول تاسو ته ښیي دی چې دا و دوستانو یو شی بل هم درته ښیم چې هغه دی د صفحې سیټینګ صحیح ده دا مخکې ما تاسو ته دا به زه ښیم البته دا شاید ویډیو ډېره اوږده شي او بخښنه غواړم نو هیله چې تر اخره یې وګورئ ښه راځو دوستانو تاسو ته به راشئ د درېیم ویکسل ته نه درېیم ته دې ته انټر ته دلته به راشئ د کنډیزم ته صحیح ده دلته چې راغلی دوستانو دې کې مختلف اپشنونه دي تاسو وګورئ مثال تاسو ته بل ویډیو کې ما لږ ښودلي وو خو تاسو باید داسې دا سیستم برابر کړئ چې خپل ځان ته درته وښیي مثلا که دا هغه دلته راولئ کوم چې ستاسو ښه عادت کېږي باید اوله پې عادت شئ که تاسو دا سیستم برابر کړئ باید لږ لوب وکړئ چې عادت شئ ترننګ مننګ وکړئ بعد د هغه نه تاسو کولی شئ دې نه کولی شئ دوستانو رنګ کم کړئ زیات کړئ وړوکی کړئ غټ کړئ او دا شیزونه مثلا اخوا او دخوا هر شی کولی شئ غټ کړئ وړو کړئ لکه څه چې دلته په صفحه دي دلته که تاسو وینئ زه ښورومه تاسو ته به زیړ علامه ښکاري د هر شی تاسو کولی شئ مثلا دوربین اخوا دخوا مثلا نقشه کولی شئ هر چېرته یوسئ تاسو زړه دی بیا به سی ووایئ صحیح ده سی ووایئ یا هغه به ووایئ د ایکسټ باندې چې ووایئ بېرته وځئ دا په لوبه کې هم تاسو دننه کولی شئ بس همدومره دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو خوښه شوي وي نو که خوښه شوي وي حتما سره لایک ورکړئ او که کوم سوال او پوښتنه لرئ ستاسو سوال نو جواب نه وي پکې حل شوی لاندې کولی شئ کمنټ کې ولیکئ او دوستانو داسې راټکي ونیئ چې وینئ تاسو دا همیشه خلاصوئ دلته وګورئ زه خلاصوم تاسو ته ښیي چې اوس ما ته لباس راکړی مثلا ډېر لباسونه یې راکړه که وینئ لاندې دې ته که راشئ مثلا ماسکونه یې راکړه دا رقم مثلا ماسکونه ښیي دلته که راشئ مثلا خپله یې راکړې ده په دې شکل لاندې دلته که راشئ مثال یو عرفي راکړې دا ته ولې تاسو بیا هم څنګه کولی شئ دا یوز کوي مثال دا وی ګوره کالي دي د کالیو خواله زه ترې لرې کوم صرف د سلا رنګ پرېږدم که سلا رنګ راکړي نه او ونه شو که نه خو کالي یې راکړه ما غوښتل چې تا کالي لرې کړم دا کالي ډېر لرم ولیدل کالي یې راکړه دا اوس تاسو چېرته کتلی شئ دا ځای که وینئ یو منټ دې ځای کې که تاسو لاړ شئ دا کالي یې راکړه ښه دلته لاندې سلا رنګ سلا کې هم چې ما ته راکړي دي کړایي یې راکړې وه کړایي رنګ ده دا رقم دوستانو بس کولی شئ تاسو هر څه د کولاو کوي باید ویې ګورئ چې څه ټکوي په دې پوه شئ چې یو شی نه یو شی تا ته نوی راغلی یا ګفټ درکړی یا څه شی تا اخیستی دي نو باید هغه کولاو کوي مثلا دا ګل ما اخیستی و بل څه شی و بس ختم ستاسو اوس کوینئ زما په صفحې باندې هېڅ څوک ټکی نشته دی بس همدومره دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو هم خوښه شوې وي که چېرته هم خوښه شوې وي کوم دوستان هم چې پوبجي گیم استعمالوي او پوهېږئ چې ستاسو دوستان دي تاسو سره گیم کوي او په سیټینګ نه پوهېږي نو هیله ده چې دا ویډیو ورولېږئ ویې ګورئ ښه په طریقه باندې او هغه مخکینۍ ویډیو دې نه هغه بله ویډیو چې هغه هم دی هغه هم ورولېږي پوه شئ نو هیله ده چې دا ورولېږئ او ستاسو دوستان هم دې نه ښه ګټه والي تاسو لوبه کوئ پوبجي تاسو سره او په سیټینګ باندې دومره
نه پوهیږي نو که دا ویډیو مو ولېږه انشاءالله ډېر ګټوره ده انشاءالله هغوی دپاره هم په درد وخوري او دوستانو نو ټولو نه لومړی که چېرته زموږ چینل نه سبسکرایب کړی سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او که دوستانو سره شیر کړل تاسو نه به ډېره مننه وي تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو کمنټونه مې هېر نه شي لاندې ویډیو کې خامخا لایکونه وټومبئ ګوره تر بلې ویډیو هم په الله سپارم